پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر اسماعیل خان لخوا لینډ ماینز چې کوم واقعیات روان دي دغه باندې یو ډېر لوی لاریون وشو. دهشتگردی نامنظور یه اغواگری نامنظور یه پاسبگری نامنظور یه اغواگری نامنظور یه اغواگری نامنظور یه پاسبگری نامنظور. او په دغه لاریون کې موږ دغه د ریاست نه او د ریاستي ادارو نه دغه غو کړله مطالبه وکړه چې تاسو چې کوم هم دلته چې کوم حالات روان دي چې کوم لینډ ماینز کېږي د باقي هره ورځ یو نه یو داسې واقعه مخکې ته راشي او بیا هغه چې کوم بچیان پکې شهیدان کېږي یا هغه کوم پکې زخمیان مازوره کېږي هغه تصویران هم د کتلو نه دي. نو موږ د ریاست نه دغه بار بار دا غوښتنه کړې ده تحریک چې را جوړ شو هم د هغې ورځې نه دا مطالبه هم ورته ایښې ده چې تاسو دغه لینډ پاکي چې کوم پروسس دی دغه ته زور ورکوئ او دغه شروع کړئ. تر اوسه پورې زموږ معلومات دغه دي چې تر اوسه پورې دوی ځینې ځایونو کې خالي فوټو سټیشن کړی دی په نه علاوه دوی څه کار نه دی کړی. او بیا موږ ته دغه هم معلومات دي چې دوی چې کوم د بارډر فینسینګ شروع کړی دی په دا بارډر فینسینګ باندې هم زموږ معلومات مطابق 950 ټنه چې کوم مختلف لینډ ماینز دي دوی هغه هلته لګولي دي. نو موږ دغه فکر کوو چې دغه باندې خو تر اوسه پوره نه چې یو ترهګر موږ په علم کې راغی چې هغه په دغه بم باندې لوېدلی وي چې یا پشه مړ وي یا پشه زخمي شوی وي خو چې څومره هم واقعیات را درومي یا زموږ بچیان وي یا زموږ زنانه دغه چې کوم دي دا خلک په دا کې مازوره کېږي او مړه کېږي. نو موږ د ریاست نه دغه مطالبه وکړله په دا کې چې تاسو دغه لینډ ماینز څومره هم دي تاسو کرلی دي دغه صفا کوي او د دغې لپاره موږ هم چې څومره کومک زموږ نه در سره کېدی شي عوام لخوا هغه موږ هم در سره کولو ته تیار یو. خو تاسو دغه په رښتوني هغه باندې چې کوم دي د کار وکړئ او په هغې علاوه چې کوم خلک پکې دا کې متاثره شوي دي یا څوک پشه مړه دي یا څوک پشه مازوره شوي دي هغه ته باقاعده هغه معاوضه ورکړئ چې هغه کوم د دوی حق جوړیږي. دلته په پنجاب کې یو چې هم داسې پیښه مخکې ته راشي چې پاکې د تیلو نه غلا کېدله په هغه کې چې کوم خلک مړه شول 10 لکه روپۍ یو کس ته ورکړل. دا خو دلته باقاعده د یو وار کرایمز روان دي یا د دغې جنګ له وجې تاسو په بمونو باندې هغه متاثره خلک دي. نو هغه ته خو باید په دا نه هم ډېره زیاته معاوضه میلاو شوې. تر اوسه پوره دوی هډو دغه اګنالج کوي هم نه چې دغه مسله ده یا دغه کې خلک مړه شوي دي یا مازوره کېږي. نو موږ دغه هم د دوی نه مطالبه کړې ده چې دوی ته هغه د دوی حق چې کوم کېږي د معاوضې هغه ده دوی ته ورکړی شي. او په علاوه موږ په دغه کې دغه هم یو اعلان وکړلو چې موږ د ریاست نه به چې څومره هم د مطالبات یې هغې پوره به هره ګوشي ایونټس کوو لکه د بېدرکه خلکو دپاره هم موږ دا فیصله وکړه چې په بله جمعه باندې یعنې په 19 فروری باندې به موږ د هغې ډې خان کې یو درنا کېږدو د یوې ورځې درنا به وي او په دا کې به موږ د ریاستي ادارو ته به هم دغه دعوات ورکوو چې تاسو راشئ هلته کښېنئ او هلته هغه چې خلک چې چا د کور نه خلک بېدرکه شوي دي هغې سره کښېنئ د دوی خبرې واروئ او دغه به یکه یوه ورځ وي او دغه رنګه به موږ د دغې څومره هم پښتونخوا ده په هر ضلعو کې به یوه ورځ چې کومه ده موږ د انفورس ډسپیرنس لپاره درنا ورکوو چې مقصد دغه چې کوم خبره ده دغه ده باید ختمه شي. موږ هستي د عدالت نه بغیر د قانون نه بغیر زموږ سره دغه چلند چې کوم دی دغه د اوس بند شي. موږ د ریاست نه دا هم مطالبه کوو چې کوم قانونونه هم دوی تور قانونونه جوړ کړي دي لکه څرنګه دا یو قانون چې و چې ایډ ان سیول پاور چې کوم و نو دغه هم دا ختمه شي. اوس دوی په باندې سپریم کورټ ته تللي دي حالانکه زموږ پېښور های کورټ هغه قلم کړی دی دوی په باندې سپریم کورټ ته تللي دي. موږ ریاست ته دغه وایو دا رنګه قانونونه زموږ نه اوچت کا موږ ته د انسان په نظر وګوره
موږ ته هم چې څنګه ته د پنجاب د انسانانو دپاره د کوم قانونونه یا کوم خبرې جوړې کړي دي دغه رنګه په ما باندې هم هغه اپلای کړه. نو دغه به موږ چې کومه دي په 19 تاریخ باندې به دغې یا درنه خصوصي د انفورس ډسپیرنس خلاف او د انفورس ډسپیرډ خلکو دپاره ورکوو.